सूरत इसरा आयत नंबर 107, 108 और 109 पदे درې آیاتونو کې ترغیب الی القرآن، ترغیب الی السجدہ او ساتھ ساتھ زجر دی نمنون کو تا پاس جگم دینو دو آیاتونو کې پرون ذکر کړیو چې قرآن په حق نازل دی او په حق اتمام ته رسیدلی دی. حقانیت د قرآن ښکاره شو، ظاهر شو. نو نن وی چې حقانیت د قرآن معلوم شو، ستاسو خپله خوښه ده که ایمان پرې راوړی او که نه راوړی. دلته دا او د تخییر دپاره دی، که ایمان راوړی او که نه راوړی زه در باندې په زور باندې نه منم، لیکن چې چا منلی دی کامیاب دی او چې چا نه ده منلی هغه ناکامه دی. او ستا خپله خوښه ده. الله وی بیا وروستو دلیل ذکر کوي چې ګوره اهل کتابو منلی دی. په اهل کتابو کې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ، ابن یامین، کعب احبار، نجاشی او داسې نور ډیر صحابه دي چې هغه اهل کتابو، یهودیان یا عیسایانو، او دا قرآن اومنلو. نو ستاسو خپله خوښه ده که منې او که نه منې، دا ذکر کوي. قل ته دوی ته ووایه آمنو بی، په دغه حق کتاب باندې ایمان راوړې، او لا تؤمنو یا پې مه راوړې، ستاسو خوښه ده. ان الذین بشک هغه خلق اوتو العلم چې ایته علم ورکړی شوی اهل کتاب دی، من قبلی مخکې د دې قرآن نه د تورات او د انجیل علم ورکړی شوی. اذا یتلا علیهم چې کله دا آیاتونه په هغوی باندې تلاوت کیږي، یخرون للاذقان سجدا، خرور ویل کیږي غورځېدو ته او پریوتو ته. خر یخر خرن و خرورن، دا تیر شوی په صورت اعراب کې مکستاسو یاد شي. وخر موسی صعقا، موسی علیہ السلام وغورځېدلو بې اوشه. نو خر یخر غورځېدو ته وایي. اذکان جمع د زکن ده، زکن زنې ته وایي، زنې ته اردو کې چې ورته توړي وایي، دا زنې ته وایي. سجده خو پیژنې، او سجده کې زنه خو نه لګي که نه، سجده کې زنه نه لګي. او دلته ویلي دی چې غورځېږي سجدې ته نو زنې لګوي، دی چې غورځېږي سجدې ته نو زنې لګوي. مفسرین وایي چې لفظ د زنې ذکر کړی دی زکن، او مراد تینا مخ ټول دی. بیا په مخ کې په سجده کې خلک تندې او پوزه لګوي، مراد دا دی چې پوزه او تندې دواړه لګول دي. بعضې خلک پوزه نه لګوي یا تندې پوره نه لګوي، نو د هغه سجده بیا پوره نه کیږي. یو قول دی کې دا دی. دویم قول دا دی چې د زنې نه مرادي ګیره ده، ګیره اوږده ده، ګیره غټه ده. سجدې ته چې لاړ شي نو ګیره هم په ځمکه لګي. دومره ټینګه سجده کوي، دومره جوخته سجده کوي چې ګیره هم ورسره په ځمکه لګي. دریم قول دا زنې ذکر کا، وی دا خلق سجدې دومره زیاتې مضبوطی کوي او دومره ټینګې کوي، که زنه لګېده نو زنه به هم لګولې وه، که زنه لګېده نو زنه به هم لګولې وه. نو کوم څیز چې لګي خو به خامخا لګوي که نه، نو پوز او تندې لګي نو دا لګوي. او چا مراد اخیستی چې د زنې نه مراد دی کثرت سجود، سجدې سمې ډېرې لګوي لکه چې بس زنه هم ورسره لګولي،
لکه چې غونډ مخې چې کم دینو په ځمکه باندې خي داسې دي. نو دا ذکر کوي یخرون نو دی غرزیږي للاذقان پزنو باندې سجدن سجدی ته ويقولون وی سبحان ربنا پاکی در رب زمونږ لرا ان کان وعد ربنا لمفعولا بیشک وعده زمونږ د رب چې دنو کیدون کې دا په سجده کې سبحان ربی الاعلی پر رکوع کې سبحان ربی العظیم داوی په سجده او په رکوع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډیری دعاګانې شته خو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمای وی دغه ټول دعاګانې په هغه وخت کې وی چې کله سبح اسم ربک الاعلى او فسبح بربک العظیم نو نازل سورۃ واقعہ کې فسبح باسم ربک العظیم دی صحابی فرمایي چې کله دا آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم می دا پر رکوع کې واچوي نو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم از کم 3 پیری دا پر رکوع کې ویل او د زیات نه زیات د پاراړو صحت نشته چې سونه وی وایا او چې کله سبح اسم ربک الاعلى نازل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا خو په خپل سجدو کې کېده سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى سبحان ربی الاعلى د په سجدو کې وی د دین علاوه نور دعاګانې ویل شي اللهم اغفر لي مختصر دعا نبی رسول الله ډیره ویل دا نورم کم څه دعاګانې وی نو ویل شي سمت مسأله نشتا خدا پکې چې کم دینو سنت دي چې کم از کم 3 پیری نو دلته دا ثابت کړل ويخرون او دی غرزیږي للاذقان ها ويقولون او دی وی سبحان ربنا پاکی د رب زمنګ لرا پاکی د رب زمنګ لرا عظیم چلوی اغلا چوچته ان کان وعد ربنا لمفعولا بشکا وعده زمنګ د رب چې دانو البته کیدون کدا ويخرون او دی غرزیږي للاذقان پزنو باندې خو یبکونا ور سره جاړیم جړام ور سره کوي دلته مفسرینو امام روح المانی او قرطبی د جړا متعلق سو روایات نقل کړي دي مختصر یې ذکر کوم د سجدي او د جړا فضیلت ډیر زیات دی چې انسان سجدم کوي او د الله د یری نه جاړي جړا د الله د یری نه دا به هغه چاته ورځي چې چا زړه سخت نه دی د چا زړه چې سخت وي اته جړا بیا نه ورځي لکه مونږ چې څنګه یو عمر رضی الله تعالی عنہ با د سورته مریم سجدا فخروا سجدا وبكيا التم خروا راغله انبیاء ذکر کړي وې دا انبیاء غرزیږي سجدا کوي او جاړي عمر ترانو به سجدو کا او بیا به فرمایل فاین البکا هغه جړا پکې سشوا زړونه زمون سختي جړا مونږ ته ناراضي دوی مونږ پیګونا چې وایو سو او چې کله ته پويشي چې دا زسویم نو بیا به ته جاړم او چې کله نه پیږي بیا جړا سړی ته نه ورځي حکیم ترمذی رحمه الله ترمذی دو دی یو حکیم ترمذی دی یو ابو عیسی ترمذی دی دا کم ترمذی چې په دوره کې پڑھاویږي دا حکیم نه دی حکیم ترمذی بیل دی حکیم ترمذی روایت نقل کړی دی فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کچری د الله د یرینا
په ټول امت کې یو سړی وجاړي نو الله د هغه په جړه باندې دا ټول امت معاف کوي او بخي. صرف یو سړی، یعنی الله ته دا جړه څومره خوښه ده، د یو سړی په جړه باندې الله ټول امت معاف کوي. او بیا ذکر کړی دي چې د الله په تله کې د اوښکو نه زیات وزنی بل یو سیزم نشته. د اوښکو نه الله ته اوښکې ډېرې زیاتې خوښې دي. اسې یو حدیث کې راغلی دي چې الله ته 2 قطرې خوښې دي. یو قطره د سترګو نه د اوښکو، یو قطره د انسان د خپل جسم نه د وینې د الله په لار کې تویږي. د الله په لار کې دې ته الله ډېر په مینه باندې ګوري. نو یو روایت ذکر کړی دی چې د اوښکو عمره وزن د هیڅ شیز نشته. اوښکې دومره وزني او الله ته دومره محبوب دي چې د اور سمندر په یو قطره اوښکو باندې مړ کیږي. د اور سمندر الان کې اور چې تیز شي بیا په اوبو نه مړ کیږي. او امریکا کې لګېدلی نو بیا په اوبو نه مړ کیږي. خو لیکن اوښکو کې الله دومره طاقت اچولی وی چې په یو قطره د اوښکو د اور سمندر مړ کیږي. نو د الله غصه هم په دې باندې هغه سړیږي. الله چې غصه می او یو سړی ورته وجاړي اوښکه تویږي. اوس موږ الله ته جاړو نه. دا روژه را روانه ده، وخت د پښمني کې پکار داري چې انسان دې الله ته وجاړي. الله ته وجاړه بیا ته ګوره چې الله ستا کارونه کوي که نه کوي. یو روایت کې ذکر کړی دي د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې 2 قسم سترګې الله په هغې باندې جهنم حرام کړی دی. یو هغه سترګه چې د الله د یرې نه د هغې نه اوښکه راوبېده، اوښکه. او دویم هغه سترګه چې د الله په لار کې په جهاد فی سبیل الله کې چوکیداری کوي د شپې، دا سترګه په دې باندې الله جهنم حرام کړی دی. دا شان یو روایت کې ذکر کړی دی وی د الله د یرې نه چې څوک جاړي نو دا جړیدونکي سړی دی به هیڅ کلم جهنم ته نه ځي. یو روایت کې ذکر کړی دی چې د الله د یرې نه انسان وجاړي د دې انسان جهنم ته تلل داسې چې کوم دینو مشکل دی لکه څنګه چې د ساروي د غولانځې په هغه تیانو کې پی واپس دننه کول مشکل دی. پی خو د ساروي د تی نه روځي که نه، خو بیا دوباره پکې د چا هغه پلار هم نشي ور داخلولی، بیا پکې څوک هم نشي ور منډلی. نو لکه څنګه چې هغې کې دا پی واپس کول دا مشکل او دا ناممکن دی، داسې د الله د یرې نه چې جړلي د هغې سړي جهنم ته تلل مشکل دی. یو روایت کې وفرمایل وی چې د کم سترګې نه د الله د یرې نه اوښکه رابېدلې ده نو دغه اوښکه او جهنم اور نه جمع کیږي. دغه شان دې سره وفرمایل د الله په لار کې چې کوم انسان باندې دوړه ولګي، مراد نه د جهاد دوړه ده. جهاد کې دوړې ډېرې که نه، د انسان د کم مسلمان په جسم چې د الله د لارې ګرد و غبار او دوړه ولګي وی په دې باندې د جهنم لوګیم حرام دی، نه جمع کیږي. نو چې جایې چې جهنم ته به لاړ شي. نو دلته د جړه په چې کوم دینو ذکر کړله وی دا خلک چې دي دا علما د اهل کتابو چې دي دا نیکان خلک چې دي یخرون للاذقان غرزیږي په خپلو ځنو باندې یبکونه جاړي بیا الله ته ویزیدهم خشوعا او سات په سات یې خشوع زیاتیږي، وخت په وخت یې خشوع زیاتیږي. خشوع څه شی دی؟ خشوع عزیزانو په مانځه کې الله ته توجه ده.
چې انسان مونږ په داسې حال کې وکي چې د پکې د دکان یا چې کوم دی د ملازمت یا د پټي یا د سبل څه سودا سوچ او فکر را نشي داسې مونږ ته خشوع وي خشوع الله غوښتي ده الذين هم في صلاتهم خاشعون څوک چې په مونږ کې خشوع کوي روایاتو کې راځي حدیث کې راځي چې د انسان په اعمالو کې او په دیندارۍ کې د ټولو لومبي چې د دنیا نه اوچتیږي او دنیا ته خالی کیږي به خشوع وي وی ته به ګورې چې په ډک جماعت کې به یو سړی په خشوع سره مونځ نه کوي یو سړی په خبره ورسېلې خشوع یو داسې څیز دی چې د هغې د وجې نه د انسان توجه کې څه فرق نه راځي که څوک جنګ هم کوي صحابه کرامو داسې خشوع وه که چا به جنګ جګړه هم کول هغه ته به پته نه وه علي رضی الله تعالی عنه نه د خپې نه غشې وښکو هغه ته پته ونه لګېدله یو صحابي و هغه په باغ کې مونځ کولو دغه وخت کې په دې باغ کې یو مرغۍ ګیره شوه د انګورو باغ او د کجورو انګور پکې او د کجورو داسې چپر جوړ شوی اوس مرغۍ ته د بار وتو لار نه میلاویږي کله یو خوا پر کله بل خوا پر د دې صحابي په زړه کې راغه چې ماشاءالله زما داسې باغ دی چې مرغۍ هم ته نشي وتی دې کې به میوه سولی سلام یې چې وګرځولو سوچ او فکر راغی چې ما خو په مانځه کې توجه بل طرف ته لاړه فوراً یې هغه باغ صدقه کو مکمل ټول یې صدقه کو ځان ته په قسم پر وي د دې د وجې نه زما توجه بل خوا لاړه دا نو دې ته ویل کېږي خشوع دې کې دا ذکر کړل ويزيدهم خشوعا او زیاتې د هغې چې کوم دی نو خشوع الله دې عمل کولو توفیق راکړي